حضرت چې ستاسو خواله راشم او ستاسو په صحبت کې کینم نو ډېر سکون مخ داجی ستاسو چې خو یخه شوه بچې کېنه تا سره خبره کوو ګوره بچې ستا پلار ستا مور دواړه زه یم صرف د بابر د انکار په وجه زه ستا ګناهګار داجی بس دغه خبره پرېږدئ څنګه یې هېره کړو هغه ظالم خو په ما هغه ګزار کړی دی چې زخم نشته درد یې ډېر زما د ژوند زره زره راټول شوي خواږه په زهرو کې بدل کړه یو پلار یې د خپلې لور په مخ کې مجرم کړو داجی تاسو داسې خبرې ولې کوئ